بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله یم چې تاسو ټول روغ جوړ او د صحت جامه مو په تن وي. زه سلیمان مومن نن بیا له تاسو سره د انګلیسي ژبې د دوولسم ټولګي د تدریس په برخه کې همکار یم او له تاسو څخه ډېر په درنښت هیله کیږي چې خپل اړوند درسي مواد له ځانه سره ولرئ او خپل کورنۍ دندې او کوم درسونه چې تاسو لولئ هغه په سمه توګه زده کړئ. ګرانو شاګردانو، موږ او تاسو په خپل تیر درس کې د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس او د پاست پرفیکټ په اړه وغږیدو، مثالونه هم کار کړه، تعریف هم وکړه. هیله مند یم چې تاسو پوه شوي یاستئ په دې باندې او خپل نننی درس موږ او تاسو شروع کوو. سبجیکټ یا موضوع موږ او تاسو سره انګلیش یا انګلیسي ژبه ده. کلاس صنف موږ او تاسو سره 12 کلاس دی، صنف دی. ټایټل عنوان موږ او تاسو سره ریویژن تکرار دی او لیسن 13 او موږ او تاسو سره 14 لوست دی. صفحات یا پیجز چې موږ سره دي هغه 27 28 29 او 30 د 28 څخه شروع تر 30 صفحې پورې موږ او تاسو سره څه شی دي؟ صفحات دي. نو ګرانو دوستانو، خپل درس شروع کوو د 28مې صفحې څخه. عمومي عنوان موږ او تاسو سره څه شی دی؟ ریویژن معنا څه شی؟ تکرار. په همدې شکل باندې پیج نمبر 27 28مه صفحه، لیسن 6 شپږم لوست، یونټ 2 دویمه برخه. ریویژن تکرار. میک 2 sentences for each situation. د هر یو حالت دپاره 2 مثالونه جوړ کړئ. shown below چې لاندې تاسو ته ښودل شوي. one sentence should contain have, has been plus verb ing او یو مثال باید د present perfect continuous په structure سره وي چې د have, has, been ورسره د verb ing یا د فعل ing حالت. The other sentence should contain have, has plus past participle او بله جمله باید د have, has ورسره څه وي؟ د فعل دریم حالت وي. نو په دغه شکل باندې ګرانو دوستانو the first one is done for you. لومړنی تاسو ته جوړ شوی. ګرانو دوستانو، زه دغه مثال تاسو ته په تخته باندې لیکم او دا به تشریح کړو او وروسته د هغې نه به موږ او تاسو په نورو مسایلو باندې وغږیږو. نو تختې ته متوجه اوسئ ګرانو دوستانو. په ای کې موږ او تاسو ته ویل شوي تمیم یو مثال دی موږ او تاسو سره. تمیم turned on. Tamim turned on the TV 2 hours ago. 2 hours ago. وای تمیم تلویزیون روښانه که 2 ساعته مخکې. He is watching the third program now. He is watching the third program now. هغه فی الحال د دریم پروګرام د لیدلو په حالت کې دی. نو تاسو د دې جملې څخه څه برداشت لرئ؟ تاسو د present perfect continuous او د past perfect continuous په استعمال سره دغه 2 حالتونه تاسو څه کوئ؟ بیانوئ. لکه څنګه چې تاسو ته په کتاب کې کار شوي دي، دا زه تاسو ته وایم. He has been watching TV for 2 hours. He has been watching TV for 2 hours. هغه د 2 ساعتو نه را په دې خوا د تلویزیون د لیدلو په حالت کې دی. نو موږ او تاسو وویلی چې دغه سټرکچر یا present perfect continuous زمانه چې ده موږ او تاسو ته هغه عمل ښیي چې په تیره زمانه کې شروع شوي او تر اوسه پورې ادامه لري. یعنې 2 ساعتو نه را په دې خوا دا کس تلویزیون ګوري. او دویمه مثال څه شی دی؟ He has watched 3 programs. He has watched 3 programs. او هغې تر اوسه 3 پروګرامونه کتلي دي. یعنې دا عمل څه لري؟ جریان لري. دا عمل لري چې د دې نه وروسته به څومره پروګرامونه دا ګوري.
نو په دې شکل باندې تاسو ته زه دغه نور جملات لولم او تاسو ته د کورنۍ دندې په شکل باندې دغه جملات زه تاسو ته درکوم. You are learning English. You started 9 years ago. You are using your 9th English book. See, this poacher is shooting a deer. He started shooting elephants 5 years ago. This is his 100th elephant. Number D. The journey from Kabul to Mazar-e-Sharif is 440 kilometers. Omar started driving 1 hour ago. He just arrived in Parwan. Number E. Laila started the washing machine an hour ago. There are now 10 clean pants in the cupboard. F. Captain Abdullah is Ariana's airline pilot. He started flying for Afghanistan 20 years ago. So like this, you're supposed to solve these examples as your homework. نو تاسو خیله کیږي چې دغه مثالونه د کورنۍ دندې په شکل باندې ترسره کړئ. ګرانو دوستانو، زموږ او ستاسو نوی درس 9 صفحه عنوان موږ او تاسو سره څه شی دی؟ یونټ 3 درېیمه برخه موږ او تاسو شروع کړه. عنوان موږ او تاسو سره ترانسپورټیشن یا ترانسپورت. ګرانو شاګردانو، عنوان موږ او تاسو سره څه شی دی؟ ترانسپورټیشن. زموږ او ستاسو عنوان ګرانو دوستانو ترانسپورټیشن یا ترانسپورت. 9 صفحه ګرانو دوستانو ترانسپورټیشن خپل کتابونو ته متوجه اوسئ. At the end of this unit، د دې یونټ په ختم کې talk about aviation and its history. د الوتنې یا د هوانوردۍ په هکله او د هغې د تاریخ په هکله خبرې کول. read a topic about long distance transportation. د لویو یا اوږدو مسافو د ترانسپورت په هکله بحث یا یو متن لوستل. know the new words and use them in the sentences. نوي لغاتونو باندې پوهېدل او هغه په جملو کې کارول. learn grammatical issues او ګرامري موضوعات زده کول. past continuous tense تیر جاری زمان with exercises د تمریناتو سره. نو دغه موارد دي چې موږ او تاسو به په نوي یونټ کې دغه څه شی کړو، زده کړو او په عملي توګه به یې کار وکړو. پیج نمبر 30 صفحه transportation معنا ترانسپورت. getting from one place to another، د یو ځای څخه بل ځای ته تلل، دې ته موږ او تاسو څه وایو؟ transportation وایو. discussion بحث. discuss about aviation and its history with your teacher and answer the following questions you discussed with your teacher. د هوانوردۍ یا د الوتنې د تاریخ په اړه خپل استاد سره بحث وکړئ او ځوابونه ورکړئ لاندې پوښتنو ته. څنګه چې تاسو د خپل استاد سره بحث کړی د دې پوښتنو په اړه. Number 1. How long old men dream of flying in the air. Number 2. Where was made the first bird-shaped flying device. Number 3. When did the first commercial flight take place. Number 4. What was the biggest commercial aircraft until 2005. How old Ariana Afghan airline is. How many private airlines are there in Afghanistan. B. Finally, discuss the general questions about travel around Afghanistan with your classmates. Number 1. What different ways are there to travel around Afghanistan? What are the advantages and disadvantages of air travel? What do you know about your national airline? For example, when was the airline started? How many domestic destinations does it have? How many planes does it have? نو په دې شکل باندې ګرانو دوستانو زموږ او ستاسو درېیم یونټ شروع شو او ځینې پوښتنې وې دلته چې زه تاسو ته د کورنۍ په دندې په شکل درکوم چې دغه پوښتنې تاسو باید ځواب کړئ په کورونو کې. او زموږ او ستاسو د دې عنوان موضوع وه ترانسپورټیشن یا د ترانسپورت لارې، په کومو لارو باندې موږ او تاسو د یو ځای څخه بل ځای ته تللی شو او کوم وسایل شته دی
چې موږ او تاسو کولی شو د هغې نه استفاده وکړو او ځینې نور معلومات دلته وو. نو ګرانو دوستانو، تاسو ته زه د کورنۍ دندې په شکل باندې د 28م او 28م اکسرسایز یا کوم تمرینونه چې دي دا زه تاسو ته درکوم. 28م او 28مه صفحه ورسره د 30مې صفحې کوم پوښتنې چې دي دا تاسو باید په خپلو کورونو کې په صحیح توګه د present perfect continuous او د past perfect په استعمال سره تاسو څه شی کوئ ډک کړئ. نو ګرانو دوستانو، هیلهمن یم چې تر دې دمه مو درس زده شوی وي. تر بیا ځلې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی خدای سپارم. الله مو مل شه.